سلامونه دوستانو ته چې روغ او جوړ خوشاله بوئ. په نننۍ ویډیو کې مې تاسو لپاره د OX جوړولو طریقه وړاندې څنګه کولی شو OX په خپل موبایل کې جوړ کړو. نو د دې لینک تاسو د ویډیو په ډسکرپشن کې امي نه څنګه د ویډیو په کامنټ کې امي دوستانو تاسو دغه OX چې کوم دغه په خپل موبایل کې را انسټال کړئ او بیا به را خلاص کړئ دوستانو. نو طریقه ډېره اسانه ده دوستانو، دا چې دغه به اعلانېږي راتلونکي څو ورځو کې به اعلانېږي، تقریبا د بلې میاشتې پر 14 او 14 تاریخ باندې اعلانېږي د OX کرنسي چې قیمت به هم ښه وي. نو ساتوشي که تاسو چېرته استعمال کړي وي، تاسو ته ما وړاندې ویډیو هم یوه راوړې وه د ټویټر لپاره، تاسو به ټویټر هم حتما جوړ کړی وي ورته، او تر څنګ تاسو اوس راشئ همدغه به هم تاسو دوستانو جوړ کړئ ورته د OX کومه کرنسي دغه اعلانېږي راتلونکي کې. نو کله هم دوستانو دغه را انسټال کړئ نو را به شئ ساین اپ باندې به تاسو کلیک ورته واخلئ. کله چې په ساین اپ باندې دوستانو تاسو کلیک ورته واخلئ نو لږه شېبه به تاسو انتظار وکړئ. دلته تاسو خپل کوډ غواړئ، یو کوډ تاسو ورته ورکړئ، هر ډول کوډ چې ورته ورکوئ. زه مثلا ردم دا ډول کوډ ورکوم، هماغه کوډ به وړاندې دوهمه خانه کې هم تاسو دوستانو بیا ورکړئ، را به شئ ډن باندې به کلیک واخلئ. دوستانو تاسو کتلی شئ زموږ په دې کې اکاونټ جوړ شي. نو په دې کې موږ کولی شو دوستانو دغه ټریډ باندې چې کله تاسو کلیک واخلئ په دې کې یوه کرنسي او بل ته هم سواپ کوئ. نو دغه مونږ د OX چې کوم جوړوو دوستانو نو د دې قیمت اعلانېږي راتلونکي څو ورځو کې. نو زه اوس راځم ستاسو لپاره دوستانو وړاندې نوره طریقه هم درته ښایم، ویډیو تر پایه تاسو راسره وګورئ. نو دوباره چې تاسو کله ورداخل شئ نو بیا به تاسو راشئ ساین ان باندې به کلیک اخلئ، بیا به تاسو په ساین اپ باندې کلیک نه اخلئ او بیا تاسو اکاونټ یو ځلې جوړ کړی دی نو را به شئ په ساین ان باندې به کلیک ورته واخلئ او هماغه کوډ چې تاسو کوم کوډ ورکړی و هماغه به اوس دلته تاسو بیا ورته ورکئ. نو کله مو چې هغه پاسورډ دوستانو ورته ورکئ نو ډن باندې به کلیک واخلئ، تاسو به بالکل دلته اوس دې سره وصل شئ. نو دوستانو تاسو ویډیو هېڅکله هم مه سکپ کوئ، مکمله طریقه درته ښایم هغه کسانو لپاره چې دوی ساتوشي استعمالوي OX کرنسي ترلاسه کړی. ما خپله اوس نوی اکاونټ جوړ کړی دی په ساتوشي کې دوستانو. نو دومره کرنسي نه لرم، تقریبا 2.5 OX به لرم، خو د اپریل له 19 تر 20 پورې تاسو وخت لرئ تر څو دغه تاسو بشپړه کوئ او بیا چې کله ویډرا پیل شي او دغه بیا تاسو ویډرا کوئ OX ته. نو د ساتوشي اپلیکیشن لینک به تاسو د ویډیو په ډسکرپشن کې دوستانو تاسو کولی شئ هغه کې اکاونټ جوړ کړئ. نو زه اوس راځم دوستانو، لومړی تاسو باید خپله کلي ترلاسه کړئ او کلي کوم کوډونه چې دي هغه تاسو باید له ځانه سره وساتئ. راځو په دغه لاندې سیټینګ آپشن باندې کلیک ورته اخلو او بیا راځو بیک اپ باندې کلیک اخلو. دغه ډېره مهمه ده ستاسو لپاره دوستانو. نو دغه ستاسو کلي دی دوستانو، تاسو به ته راشئ د کپي باندې به کلیک واخلئ، دغه به تاسو له ځانه سره کپي کوئ او یو ځای کې تاسو له ځانه سره وساتئ تر څو ستاسو څخه بیا ورکه نه شي، او که در څخه ورکه شوه بیا تاسو نشئ کولی دغه والیټ ادرس ترلاسه کړئ. دوستانو چې هر ځل تاسو راخلاصوئ تاسو ته به داسې اپشن راځي. نو تاسو به په دغه ساین ان باندې کلیک اخلئ، لاندې ساین اپ باندې به کلیک ورته نه اخلئ او امپورټ باندې به هم کلیک نه ورته اخلئ، صرف به کوډ ورته ورکوئ او ډن باندې به کلیک ورته اخلئ. نو دا چې تاسو له دې څخه بیک لاړ شئ شاته وروسته لاړ شئ نو بالکل به تاسو بیا دې سره سر نه لګین کېږئ د دغه خپل کوډ په واسطه. نو دوستانو دلته لاندې راځو دغه ټریډ آپشن باندې تاسو چې کله کلیک واخلئ دوستانو نو دلته تاسو بیا کولی شئ دغه کرنسي چې کومه دی دغه تاسو چینج کړئ، USDT ته یا نورو کرنسیانو ته دغه تاسو بیا چینجولی هم شئ. اوس مهال قیمت چې دی هغه 7.2 ډالر دی که نه، یعنې 8 څه کم 8 ډالر دی. نو شاید چې کله دا لانچ شي نو د دې قیمت لا نور هم زیات شي. دوستانو دلته موږ ته میشن راکوي، دغه لاندې میشن آپشن دوستانو تاسو وینئ موږ کار چې دی هغه ټول همدغه آپشن سره دی. نو را به شئ په همدغه میشن آپشن باندې به کلیک وکړئ. موږ دلته 5 ډوله میشن دي، دغه موږ تاسو باید پوره کړو. چې لومړی کې دی د ای میشن دی، لومړی چې دی د ای میشن دی او دوهم چې دی د ایکس میشن دی، هغه ټویټر چې تاسو ته ما ښودلی و چې څنګه کولی شو ټویټر جوړ کړو، او بل چې دی دریم دغه د ټي میشن دی. نو لاندې چې دی دغه بل چې دی هغه د ایل دی او بل د زیډ دی. نو راځو لومړی کې دغه پاس ای میشن ته راځو. نو ای میشن باندې چې کله موږ تاسو دوستانو کلیک واخلو موږ ته وایي چې تاسو خپل د ساتوشي هغه کوم ایمیل چې دی هغه تاسو دلته ورکئ. راوسئ خپله ساتوشي به راخلاصه کړئ دوستانو. کله مو چې خپله ساتوشي راخلاصه کړه تاسو ساتوشي ته کوم ایمیل ورکړی دی هماغه ایمیل تاسو دلته ورکئ. نو را به شئ په لاندې می اپشن باندې به کلیک واخلئ، دلته تاسو ایمیل ښکاري، را به شئ همدغه ایمیل به اوس تاسو دلته ورکئ. راځم دوستانو خپله د ساتوشي ایمیل چې دی هغه دلته اوس ورته اډ کوم او هغه ورته لیکم.
تاسو به هم خپل د ساتوشي ایمیل چې دی هغه دلته دوستانو ورته ولیکئ. نو هغه ایمیل تاسو باید په دقت سره وګورئ چې بل چې غلط ایمیل تاسو ورنه کوئ. نو کله مو دوستانو تاسو دغه ایمیل ورکئ لاندې راشئ خپل هیواد انتخاب کئ. کنټري کې راځو افغانستان ورته انتخابوو. افغانستان مو چې کله انتخاب کئ راځو په سبمیټ باندې کلیک اخلو. سبمیټ باندې چې کله دوستانو موږ کلیک واخیستو نو دلته ایرر یو څه مشکل پکې راغلی. دوستانو نه پوهېږم په دې کې لومړی د ای میشن کې چې دی یو څه مشکل دی نو نه پوهېږم دا څه ایرر ښایي وایي بعضې وخت دا کار نه کوي. ښه نو تاسو چې صرف ایمیل ورکړئ او هیواد انتخاب کړئ سبمیټ باندې کلیک واخلئ دغه به په بریالیتوب سره دی تاسو ویریفای شي لومړی به ترسره شي. نو زه بیا راځم دوهم دوستانو ایکس. تاسو باید ایکس ټویټر اکاونټ ولرئ. ما تاسو ته ویډیو هم جوړه کړې وه. نو د هغه چې کله دوستانو دلته تاسو به راشئ یوزر نیم به ورکړئ. د همغه ټویټر اکاونټ یوزر نیم به تاسو دلته ورکړئ. ما تاسو ته ویلي وو چې تاسو باید ایکس ټویټر اکاونټ ولرئ. دغه ایکس تاسو کتلی شئ همدغه ایکس ټویټر اکاونټ تاسو باید ولرئ په خپل موبایل کې مو جوړ کړی وي. نو بیا به راشئ پورته خپل پروفایل اپشن باندې تاسو کلیک واخلئ. کله مو چې په دې باندې کلیک واخیسته نو اوس دلته تاسو ته خپل یوزر نیم راځي. دوستانو تاسو کتلی شئ دغه ستاسو یوزر نیم دی. همدغه یوزر نیم به تاسو واخلئ او هلته به یې ورکئ. راځم همدلته خپل یوزر نیم ورته لیکم هغه یوزر نیم چې موږ راکاپي کړی وو. نو راځو په نیکسټ سټپ باندې کلیک ورته اخلو تر څو دغه وصل شي. دوستانو تاسو کتلی شئ زموږ یوزر نیم ورسره وصل شو. اوس دوستانو دلته راځو په دغه لاندې لیکنه باندې کلیک اخلو. صرف تاسو دغه لیکنه باندې کلیک واخلئ او دغه به تاسو سره دلته کاپي شي. نو بیا به څه وکړئ دوستانو تاسو بیا راشئ خپل ټویټر ته. کله چې خپل ټویټر تاسو را خلاص کړئ نو را به شئ لاندې جمع یعنې پلس نشان کوم تاسو ته ښکاري همدغه باندې به کلیک واخلئ او دغه به تاسو دوستانو راشئ پوسټ باندې به کلیک واخلئ او کومه لیکنه چې تاسو را کاپي کړې دی هغه به دلته اوس تاسو پوسټ کړئ. راځو دلته یې پیسټ کوو همغه لیکنه چې موږ کومه کاپي کړه. نو لږه شی په نظر کوو تر څو دغه اپلوډ شي او پیسټ شي. دوستانو تاسو کتلی شئ دغه لاندې اپلوډ شوه. راځو دلته دغه شیر اپشن باندې کلیک اخلو. ورته کله چې په دې شیر اپشن باندې کلیک اخلو راځو دغه کاپي لینک باندې کلیک اخلو. بیرته راځو او ایکس ته او دغه لیکنه دلته اوس پیسټ کوو. همغه لیکنه دوستانو راځو په دغه دوهم کې پیسټ کوو او بیا راځو لاندې چیک سټیټ باندې کلیک ورته اخلو. کله چې په دې باندې دوستانو اوس کلیک واخلو نو لږه شی باید انتظار ورته کوو تر څو زموږ دغه پوسټ چې کوم دی دغه دوی چیک کړي او زموږ ته د دې اپشن هم خلاص کړي. نو لږ شی باید انتظار کوو تر څو دغه چیک شي نو یو څو ثانیې وخت نیسي. ښه دوستانو بالکل دله موږ سره صحیح شو. نو راځو په دغه فینش میشن باندې کلیک اخلو. دوهم ام چې و دوستانو هغه خلاص شو. تاسو کتلی شئ دوهم ام له موږ سره خلاص شو. نو دریم چې دی دوستانو هغه د ټي دی میشن ټي دی. نو راځو په همدغه باندې کلیک اخلو. ورته په دې کې دوستانو موږ ته دغلته پورته خوا کې یو ټلیګرام بوټ راکوي. تاسو کتلی شئ دغه به تاسو داسې راکاپي کړئ او را به شئ خپل ټلیګرام به راخلاص کړئ. کله مو چې دوستانو خپل ټلیګرام راخلاص کړئ د ټلیګرام په سرچ کې به همدغه کوم یوزر نیم چې و همدغه واچوئ د دوی ټلیګرام ادرس ته به تاسو وردننه شئ. تاسو دوستانو کتلی شئ او دغه لومړی تاسو ته ښکاري د دوی لومړی بوټ چې دی را به شئ همدې باندې به کلیک ورته واخلئ. زما نیټ یو څه ضعیفه دی نو لږ وخت نیسي. نو را به شئ په سټارټ باندې به کلیک ورته اخلئ او اوس به راشئ همغه کلي چې تاسو کومه د دغه باندې به کلیک واخلئ دغه به اتوماتیک کپي شي او تاسو به راشئ همدغه به دلته ورته پیسټ کړئ. کله مو چې پیسټ کړه ورته وبایلېږئ نو لږه شی به انتظار به ورته وکړئ تر څو ستاسو ته دوی خپل میسیج وکړي. نو لږه شی په دوستانو به تاسو انتظار ورته وکړئ تر څو دوی دغه چیک کړي او موږ ته دوی بیرته ځواب راکړي. نو دوستانو تاسو به لږ شی په انتظار وکړئ تر څو دلته تاسو ته شنه ټکې وښیي او دغه خام کار د دې میشن کار هم خلاص شي. نو کله مو ستاسو درې پوره کړل نو اوس راځو څلورم ته میشن ټي ته. نو په همدغه میشن ټي باندې کلیک ورته اخلو تر څو څلورم موږ د دې لپاره پوره کړو. په دې کې دوستانو موږ تاسو څخه یو څه یو اس ډي ټي غواړي. خو څنګه به دغه یو اس ډي ټي ترلاسه کوو؟ درې کرنسیانې غواړي. یو یو اس ډي ټي بل او ایکس او بل اے جي آی دی.
نو دغه کرنسي هم دوی موږ ته دوستانو بالکل پرې راکوي $10 موږ ته پرې راکوي تر څو په دې کې موږ کار پرې کړو خو دغه صرف موږ ته دا ټیسټینګ لپاره راکوي موږ تاسو نشو کولی چې دغه ویډرا کړو یا نوره ګټه ترې واخلو. دوستانو د دې لپاره چې دا ایل میشن موږ تاسو جواب کړو نو موږ تاسو لومړی راځو له زیډ څخه کار اخلو راځو زیډ میشن باندې کلیک ورته اخلو کله چې نو راځو په دغه سټارټ باندې کلیک ورته اخلو کله چې په دوستانو دلته موږ ته پوښتنې راکوي دغه پوښتنې موږ به ورځو لومړی پوښتنه چې دی هغه موږ ته راکړی دی دغه پوښتنې ځوابونه ما تاسو ته وټساپ کې اچولي دي وټساپ ګروپ کې نو لومړی کې دغه د سی ځواب دی او په د بل کې چې دغه سی ځواب دی دوستانو راځو دغه درېیمې پوښتنې ده په دې کې هم ستاسو لپاره زه ځواب را پیدا کوم نو ما ټول ځوابونه تاسو ته اچولي دي نو هغه تاسو لینک ډسکرپشن کې شته دی او کمنټ کې هم شته زما د وټساپ ګروپ نو دغه کې هم دغه پوښتنه دی ورځو واټ از ډي اے او دغه پوښتنې ته دغه هم ځواب او دوستانو په دې کې هم د ای ځواب دی او اوس لاندې راځو دلته واټ از ګاز یعنی ګاز څه شی دی نو راځو د دې ځواب هم ورکوو په دې کې هم دلته ځواب ګورم د بي ځواب دی دا چې کله ځواب کړو دوستانو راځو په سبمیټ باندې کلیک اخو دغه به بالکل زمونږ سره دغه پوښتنې ځواب شي او دغه اپشن به هم یعنې د میشن زیډ به هم پای ته ورسېږي تاسو دوستانو کتلی شئ دغه بالکل پاس شولو دا هم کار یې وکړو راځو اوس دوستانو موږ ته به 10 USDT دغه راکړي وي نو 10 USDT موږ ته لپاره راکوي دغه ریفریش کوو داسې نو راځم دغه میشن زیډ ته راځم تاسو کتلی شئ دغه بالکل ترسره شوی دی او راځو اوس دلته میشن ایل ته میشن ایل چې موږ کله کلیک کړو نو دلته اوس موږ ته USDT ښایي چې دغه USDT به موږ ته راکړي وي دوستانو موږ ته 10 USDT راکړي دي خو دلته OX او AGI چې دی هغه له موږ سره 0 کې دي اوس مهال نو AGI او OX چې دی هغه دواړه 0 کې دي له موږ سره او ترڅنګ موږ ته 10 USDT راکړي خو دغه موږ ته صرف دا دې لپاره راکړه تر څو د باندې کار موږ وکړو راځو USDT باندې کلیک اخلو راځو په سواپ انتخاب او کله چې سواپ انتخاب کړه راځو اوس دلته د OX کرنسۍ ته یې اړوو دلته راځو پاس سر کې موږ تاسو لیکو لاندې موږ تاسو باید یو OX چې دی هغه برابر کړو راځو نو زه دلته اوس دا ورته لیکم 0.0 تاسو کوشش وکړئ چې صرف یو وکړئ له هغه څخه ځپه نه شي ځکه چې ما یو والیټ کې تقریبا ځپه شول او بیا USDT کم شول کله به د AGI کم شو کله به OX کم شو نو بیا ما بل والیټ ورته جوړ کړو نو راځو تاسو کتلی شئ 0.005 به انتخاب کړئ یو USDT به شي راشئ سواب باندې به کلیک واخلئ زما چې څومره انتخاب کړي همدومره به تاسو هم انتخاب کړئ دوستانو سواب باندې چې کله دوستانو کلیک واخلئ دغه کوم هسټوري څه شی نه لري دغه ډایرکټ سبمیټ کېږي او کار کېږي نو تاسو وکتل چې دغه برابر شل راځو دغه میشن ایل باندې البته چې میشن ایل باندې چې کله کلیک واخلو دلته به موږ وګورو دوام اپشن هم ویریفای شوی وي دوستانو تاسو کتلی شئ یو OX هم موږ پیدا کړو نو اوس راځو دریم ته دلته لاندې تاسو سنحالي دغه AGI دی نو راځو USDT باندې کلیک اخلو کنه مې چې USDT باندې کلیک وایسته راځو دلته سواپ انتخاب او راځو په دغه OX کې کلیک اخلو OX باندې چې کله کلیک وایسته راځو AGI دغه AGI ټوکن دغه انتخابو او یو USDT دی موږ تاسو سواپ کوو بدلوي نو زه راځم پاس USDT ته دوستانو اوس راځو پاس USDT کې ورته لیکو چې لاندې موږ ته باید یو AGI پوراکي AGI ټوکن پوراکي نو راځم زه اوس دام ورته ګورم چې موږ ته څومره USDT په یو AGI بدلوي راځو اوس دلته د 2 USDT انتخاب کړئ بیا بیخي زیاتېږي نو تاسو باید کوشش وکړئ چې یو څخه زیات انتخاب نه کوئ ځکه چې بیا هلته موږ او تاسو باندې بیا هم راکمیږي نو تاسو به اوس وګورئ زه راځم دغه انتخابات تاسو دوستانو کتلی شئ چې 0.4 شي نو بیا هم دلته لږ شاید څه کم شي ها 0.4 کې هم کمیږي نو راځو 0.5 ګورو ورته 0.5 چې کله تاسو انتخاب کړ نو اوس لکه شي په انتظار کوو تاسو کتلی شئ 1.0 AGI ټوکن درسانو جوړ شو راځو سواب باندې کلیک اخلو 0.5 USDT به تاسو AGI ته سواب کوئ تاسو خپل لاندې ورسره ګورئ چې یو پوره کړي نو بس کار خلاص دی نو کله سره کلیک وایسته دا بعضې وخت کې لږ لوډینګ اخلي نه کټ کېږي هېڅ هم پرې نه کېږي ځکه چې دا هسټوري نه لري دوستانو نو سواب باندې چې کله دوستانو کلیک واخلئ نو هلته تاسو ته هېڅ کله هم ښکاري نه چې دا دغه تاسو سواب کړل یا مو تبدیل کړل هېڅ هم تاسو ته نه ښکاري نو اوس داسې کوو چې لږ انتظار ورته بسو تر څو دغه غشي نو دغه ته چې تاسو په دغه غشي باندې کلیک واخلئ دغه بیرته شاته هم نه ځي ځکه چې دغه اوسه پورې سواب شوي نه دي خو دغه اوس دوستانو له موږ سره سواب کېږي اوس دوستانو سواب شول بلکل دا چې زما
څو ځلې کلیک اخیستی او والټ نه مو وتم. راځو میشن ته. میشن باندې کلیک اخلو دوستانو. نو دغه تاسو کتلی شئ اوس به وګورئ چې دغه به هم ویریفای شوی موږ سره به یو AGI یو ایکس او یو USDT وي. نو تاسو کتلی شئ دغه ټول بشپړ شول دوستانو. دا چې ایکس به اعلانېږي راتلونکي څو ورځو کې، نو د دوی کرنسي به هم معلومات اوس مهال د ایکس کرنسي تاسو کتلی هم شئ دلته چې اووه.43 USDT ده، 9.5 USDT کېږي. نو دغه به اعلانېږي دوستانو. تاسو باید حتما دغه KYC ورته پوره کړئ، که نه بیا تاسو نشئ کولی چې دغه پیسې ولېږئ دوستانو. نو دغه ویډیو ته تر همدې ځایه که ویډیو مو خوښوي نو لایک کړئ او له نورو